د خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک کې د باران سیلۍ او ګلۍ امکان. د 19 اپریل نه 22 اپریل پورې دمه په دمه د باران او ګلۍ د لومبۍ لړۍ خبرداری. خیبر پښتونخوا کې د 19 نه 21 پورې، پنجاب کې د 18 نه 19 پورې او آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې د 18 نه 22 اپریل پورې د باران سیلۍ او ګلۍ امکان دی. د نېشنل ډیزاسټر منیجمنت اتھارټي لخوا PDMS او نور انتظامی ادارو ته د تیار اوسېدو هدایت. تفصیلات: د خیبر پښتونخوا صوبې په شمول ټول ملک کې د 19 نه 22 اپریل او د 25 نه 21 اپریل کال 2023 پورې د سخت باران سیلۍ او ګلۍ امکان ښودل شوی دی. نېشنل ډیزاسټر منیجمنت اتھارټي NDMA د بارانونو په دوران د بجلۍ ستنو او کمزورو ودانو ته د نږدې نه ورتللو خبرداری ورکړی دی. د NDMA د ترجمان تر مخه پاکستان کې د روان کال 2023 د روانې اپریل میاشتې د 19 نیټې نه 22 اپریل پورې دمه په دمه د سخت باران سیلۍ او ګلۍ لومبۍ سلسله شروع کیدونکې ده. د لومبۍ سلسلې د امکاني اثراتو په وجه بلوچستان کې د 19 نه 19 اپریل پورې او سند کې د 18 نه 19 اپریل پورې د سخت باران سیلۍ او ګلۍ امکان دی. د لومبۍ باراني لړۍ په دوران پنجاب کې د 18 نه 19 اپریل پورې، خیبر پښتونخوا کې 19 نه 21 اپریل پورې او آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې د 18 نه 22 اپریل پورې د سخت باران سیلۍ او ګلۍ امکان دی. د 25 نه 21 اپریل پورې د دویمې موسمي لړۍ له کبله په ټول ملک کې د باران او تیزې سیلۍ سره سره د ګلۍ امکان دی. د ترجمان وینا ده چې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او د آزاد کشمیر په ځینې ځایونو کې د 25 نه 21 اپریل پورې د تیز باران او تیز هوا سره سره د ګلۍ امکان دی. NDMA ټولو پراوینشل ډیزاسټر منیجمنت اتھارټیز PDMS او نور انتظامی ادارو ته د هر ډول د هنګامي صورتحال د مخنیوي دپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړي دي. د NDMA لخوا کروندګرو او زمیندارو ته خصوصي وینا شوې ده چې دوی دې د هر فصل د ریبلو په خاص توګه د غنمو د لو کولو په حواله موسم ته ګوري او په دغه تناظر کې د خپل معمولات برابروي. د سیلابونو د مخنیوي د ادارې لخوا سیلګرو او مسافرو خلکو لپاره دا هدایات جاری کړي شوي دي چې دوی د غرهیزو علاقو کې د غیر ضروري سفر کولو نه ډډه وکړي او که سفر ضروري وي نو د موسم او لارو ګودرو د صورتحال نه د ځان خبر ساتي. د عام ولس دپاره د متعلقه ادارې د ویاند وینا ده چې دوی د باراني نالو، خوړونو، جوړونو او سیندونو ته د ورتللو نه ډډه وکړي او په سیندونو، خوړونو او نالو د ورپورې وتلو نه ځان وساتي. د NDMA ویان عامو خلکو له خبرداری ورکړی دی چې د بجلۍ ستنو او کمزورو ودانو سره نږدې تیریدو کې دې احتیاط وکړي. د سیندونو د خوشه آبادو او کوزو سیمو د اوسیدونکو دپاره هدایات جاری کړي شوي دي چې دوی د سیلاب د اندېښنې په رڼا کې محتاط اوسي. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پېښور.